دازو مایکروسافټ ایکسس پروګرامینګ سیکشن ته چې مایکروسافټ ایکسس کې کوم پروګرامینګ کیږي نو څنګه کیږي او په کومه طریقه کیږي how to do it. So yesterday we discussed a topic which was really important for you guys to determine. Yesterday we discussed how to bind a database with form and how to implement some sort of operation through step-by-step or results. And then we discussed some sort of codes in it, like we calculate 3 text boxes and the 2 text boxes were summed and then it is assigned to the total text boxes third and then we saw the result on that day. پرون موږ چې کوم د اورال خبره د سباره کې وکړې موږ ته پته ولګېده چې پرون کوم څونه کارونه موږ کړي دي هغه تھرو ویزټ باندې موږ کړي دي we did through wizard او موږ د ویزټ په تھرو باندې وی چې سټپ بای سټپ یو د ویلیوز د کوډینګ د لارې نه څنګه کیږي هر څه بیا پروګرامینګ سیکشن زبې یو خالی فارم والما یاد ساتئ سبا تاسو له څوک د فارم ډیزاین باره کې څو خبره تاسو کولی شي یا د یو کنټرول لارې د پراپرټیز باره کې تاسو نه تاسو کولی شي نو پای چې هغه تاسو ټیک نومینل کې لکه نو کوم څه فار ایگزامپل کلیک هیر نو کو زه رائټ کلیک کوم او بلډ ایونت تراشم کوډ بلډر تا او دا مې اوکې کړی سي نه سو یاد ساتئ مونږ چې کوم کوډ ډیفاین کوو کنه تاسو نه سبا څوک تاسو کولی شي پلیز دې ته لګ کېر کوئ بس دا یو څو ورځې تاسو ډېر امپورټنت دي چې بیا وروسته تاسو کتاب دې سره انټرست کو ساتو نو اتوماتیکلی تاسو ته پته لګي چې آیا زه پروګرامینګ باندې پیګم یا نه پیګم دې نه پس تاسو یو ښه سوچ تاسو سره پیدا کیږي نو چې کله یو یوزر کوډز کوي کنه د یوزر کوډز لپاره مونږه مختلف طریقې استعمالو یو ته مونږه implicit method ورته ویل شي implicit method او بل ته مونږه explicit method ورته اصل کې ویل شي یو ته implicit method ورته وي او بل ته explicit method ورته ویل شي explicit or implicit وایستا what do you mean by explicit and implicit دا عبارت کې we can determine چې explicit or implicit څنګه جوړیږي موږ سره یاد ساتئ implicit هغه کوډ دی چې دا غیر پارتا سره ډیکلیریشن نه دی پکار explicit هغه کوډ دی چې هغه د پارتا سره ډیکلیریشن پکار دی these are new terminologies اوس پتا سوچ کوئ چې ډیکلیریشن څه ته ویل کیږي او ډیکلیریشن نقول څه ته ویل کیږي وغیرہ وغیرہ اوس یاد ساتئ تاسو په ایکسل کې څومره زبردست طریقې سره محاسبه او کیلکولیشن وکړه لکه چې say for example 12 and 12 او دا دوه مونږه وګورئ دلته this one plus say for example this one دا دوه جمع کړو چې کله انټر وکړو انسر یې ماته 24 راکړه اوس یاد ساتئ که سبا تاسو له څوک تاسو کوي پروګرامینګ د دې بیهایند څه لوجیک دی تاسو به سوچ کوئ دا مخامخ شکل صورت تاسو ښکاري او د دې شاته اصل کې ستار ریم پروت دی سپروت دی ریم تاسو پروت دی او بریم کې دا ویلیوم سٹور کیږي دا ویلیوم جمع کیږي او دا ویلیوم جمع کیږي البته ایک اخودیش او چې کله دې اخودیش نو دې ته اصل کې د ریم ورته موږ سوت ویلی شو دې ته موږ سټیک ورته اصل کې وایي په دې ریم کې یاد ساتئ اوس موږ چې کله څه پروګرامینګ سیکشن کوو کنه د پروګرامینګ سیکشن لپاره کله چې تاسو یو پروګرامینګ کوئ دا یې بیهایند یو خپل لاجیک دی زه به تاسو یو سمپل مثال درکم چې به کله تاسو پروګرامینګ کوئ لکه څه یو مثال تاسو له درکم دلته لکه زه کوم چې say for example a equal to say for example 20 b equal to say for example 30 and c equal to a plus b etc. اوس یاد ساتئ دی اوس خو ایکسل شته نه چې تاسو سره ویلیو جمع کړي دا کار څنګه کیږي یاد ساتئ چې کلم say for example تاسو دا ویلیو سٹور کیږي نه نو دا قصې میموریز ته تقسیم شي په مختلفو حصو کې تقسیم شي دې نمبر کې a او دې تور کوم چې به دې کې ویلیو کوم سٹور کا کېدا 20 دې بل دې زله یو بل دا ورته ورکی او دې تصور کما ته 30 ویلیو او سیسو کی دا دوه جمع کیو ماته say for example دا غي انسر ماته راکی مطلب دا چې دا a plus b هغه رزلټ ما سره دې کې یو مثال تاسو له سمپل درکما څنګه چې تاسو دا کلاس شروع شو نو تاسو یو ټیچر لور کې ودا واخلا تاسو یو بل کلاس بل راکو یو بل کلاس بل راکو نو په ترتیب سره هغه دا ډیټا ځان سره اتوماتیکلی پدې میموري دا زموږه میموري د ریم دی او پدې کې ځان سره دا ویډیو دی اتوماتیکلی کې ځان سره پاس
دا ویلیو سنگنگ دو طریقے استعمالیږي یو تا پش وی پش او بل تا پاپ ورته ویل کیږي یو تا لیفو لسٹ وی او بل تا فیفو لسٹ وتا سکی یا فائفو لسٹ وتا ویل کیږي last in first out first in first out دا methods دي موږ سره طریقې دي پروګرامینګ یو داسې عادي څیز نه دی اوس په تاسو چې کوم پروګرام کوئ نو دا هغې به تاسو میخانیک به نه کوئ تاسو بلکې تاسو په هغې باندې به ځان پوهوئ اوس زمونږ د ایکسس فارم ته څنګه پته ولګي چې ته ماله دا ته ویلیو راکړی دی او دا به جمع کوي څنګه ایکسل خو تاسو دا کار ډېر په اسانه سره کولی شو ځکه دا هر څه تا له هغه جوړ کړي دي او ته بس یو نوڼی به بس راوالي او ته یې فیصل کړي او دې ځای کې داسې نه ده تا سره اټ از امپاسبل که تاسو په دې باندې پوه نه شوئ نو په دې باندې تاسو دې طریقې سره کار نه شئ کولی اوس میموري کې به دا ویلیو څنګه مونږ چلو یا به فیفو لیست استعمالوئ او یا به لیفو لیست استعمالوئ تاسو دا لاست نمبر چې کوم دی زیات کر استعمالیږي یا فیفو فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ یو مثال تاسو له درکوم یو دکان ته چې ته لمبې لاړې او ته سودا اخلې نو که تا پسې دویم نمبر کس راځي لمبې به تا فارغوي علي بغل کس ته سودا ورکوي که بینک ته لاړ شي کوم کس چې لمبې راغی هغه ته به چې کوم دی سیف فار ایگزامپل not taken a bank کلاس ته راغی کوم کس چې مخکې راغی اب اټومیټیکلی مخکې کېږي بینک ته لاړې ته لمبې راغلې ستا کار به لمبې ختمېږي علي به بل کس راځي فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ لمبې راغلې لمبې لاړ ختم کار د ختم شو داسې موږ سره کېدی شي که تاسو لاست ان فرسٹ آؤټ هم کېدی شي دې ته الګوریتمز ورته ویل کېږي وروسته تاسو ته یو سبجیکټ دی کمپایلر کنسټرکشن اینڈ الګوریتمز انالیسس او ډیلګو ورته ډیلګو دا د BCS لاست ټاپکس دي چې دپاره د پروګرامینګ استعمالیږي ډیزاین انالیسس اینڈ الګوریتم ورته وایي ډیلګو او پای کې دا پروسیجرز دي چې کمپیوټر ستاسو بیهایند څنګه کار کوي لاست ان فرسٹ آؤٹ په څنګه کار کوي لاست ان فرسٹ آؤٹ یو مثال تاسو له درکوم دغه دروازه بنده کا او دا دروازه خلاص ده ما سره اوس یو سټوډنټ راځي او هغه سر ته ځي چې کوم لمبې راغلی د هغه چې بیا وځي نو آخر به وځي که به نه وځي اصل کې ځکه لمبې آخر چې کوم هغه به لمبې ځي دې سره اته لاست ان فرسٹ آؤٹ دې ته دا ویلي دا ټیکنیکس دي چې په کوم باندې په دې ریم کې مونږه ډیټا سټور کوو سبا تاسو نه که سبا چېرته ډیټابیس اسسټنټ شوئ یا ډیټابیس ایڈمنسټریټر تاسو کولی شئ چې چېرته اپلاین شروع کړئ ځکه تاسو له زه کنسپټ کلیر کوم همدا کوېسچنز تاسو نه هغوی کوي هغوی دا دوی چې بھائی صرف دونه دوی چې دې ټیبل کې به ریکارډ څنګه ایډ کوو نو تاسو له بټن جوړ کړئ یا ورته مختلف نور هغوی سافټویر جوړ کړي وګوري چې دا کس په سافټویر امپلیمنټیشن باندې پیږي یا نشي پیږي اصل کې یا دې په کوډینګ انوایرمنټ باندې پیږي د هغې په محیط باندې پیږي یا نه پیږي نو د هغې لپاره پراپر امپلیمنټیشن پکار دی وی نیډ اټ هیر دس نو مطلب مې راغی اوس میموري ته به څنګه پته لګي چې آیا دې اے ته دا شل ویلیو ورکړی شوې ده او دا اے څه شی دی دا اے څه شی دی اول خو د ده باره کې باندې معلومات پکار دي او دا دې نه پس چې ته کوم څه ورکړی کېږي نو هغه څه شی دی دا به زه خامخا معلوموم تر څو پورې چې دا ما معلوم کړي ني تر هغې پورې ډېر زه هم داسې نشم کېناستی اوس اے ته سې فار ایگزامپل زه ویلیو ورکوم نو دې ته دا ویلیو څنګه ورکوم او دا به ځان سره دې څنګه کړي خامخا چې تاسو په دې باندې ځان پوه کړئ یاد ساتئ دې اے ته مونږ څه ویلی شو دې ته مونږ ویریبل ورته اصل کې وایو څه ورته ویل کېږي ویریبل او دا ویریبل څه شی دی دا یو ریفرنس ټو میموري لوکیشن دی دا یو میموري لوکیشن دپاره د میموري د موقعیت دپاره یو ریفرنس دی لکه مثال دا 57 ته چې بھائی دې کس سره لاړ شه او دې سې فار ایگزامپل دې مخابراتو چوک ته بوځه نو 57 د دې کس لپاره میموري ریفرنس شو ځکه دې دا کس والی ولته یوسي زه دې اعتماما دا شل واخله او دا لاړ شه میموري ته یوسه نو دې اعت مونږ اصل کې څه ویلی شو ویریبل او دا چې کومه ویلیو ته اساین کېږي نه دې ته اصل کې مونږ څه ویلی شو دې ته مونږ کانسټنټ ورته اصل کې وایو کانسټنټ CONSTANT کانسټنټ ورته ویل کېږي یا اساینډ ویلیو ورته ویل کېږي نو هلته میموري کې دپاره سپیس جوړ شي هلته دپاره اے دې له دې یو خانې له یو نوم ورکړي
او په دې کې ویلیو سسټور کی 20 به ځان سره کیږي اوس په دې معلوم نی ورکړي دې کې زه ویلیو نشم سٹور کولی دې کې عادت نشم سٹور کولی اوس په داسې په بدل کې چې دا یو ویریبل دی او دا دغه سدي نو دا غیر لپاره موږ ته پته لګي چې کله a = 20 راشي نو اول ماس دیتا موږ سویل شو ویریبل نیم متصل کی وای اور تاسو پروګرامینګ باندې ځان پې کې ویریبل نیم او د پروګرامینګ کنسپټ نه بعد چکر دی دیتا اصل کې موږ سویل شو ډیټا ټایپ متصل کی ویل شي ډیټا ټایپ دا کوم یو ډیټا ټایپ تاسو او سیاست نمبر ته اصل کې موږ سویل شو نمبر ته موږ د لینګویج د لحاظ نه وتا انټیجر وتا اصل کې انټیجر وتا ویل کی ټیکسټ اصل کې موږ اے بی سی ته سویل شو د لینګویج د لحاظ نه موږ ته سټرینګ ویل کیږي اصل کې سټرینګ دا سه یس اور نو ته موږ بولین وتا اصل کې ویل کیږي سو ته ویل کیږي بولین ته ویل کیږي او بیا یا ساته د ټولو ډیټا ټایپس یو خزانه ده چې هغه ته موږ اصل کې سوایو هغه ته موږ ویریانت وتا اصل کې ویل شو ویریانت او په دې کې څه په دې کې ټول آل ډیټا ټایپس چې کوم دي هغه شامل دي څونه ډیټا ټایپس تاسو په دې کمپیوټر پروګرامینګ کې شته هغه ټول په دې کې شامل دي دا ټیکسټ دی کا هر څه دي نو بیسیکلی موږ خبره سکولا یا د ویډیو نو دا هر څه وګورئ موږ د امپلیسټ او دا ایکسپلیسټ خبره کوله اصل کې امپلیسټ اینڈ ایکسپلیسټ مو خبره کوله دي سره امپلیسټ څه ته وایي چې موږ دا عادت چې کوم دي دا میموري ته نه وایو بزم واخلا کیپ اٹ او ایکسپلیسټ مطلب دا دی چې به موږ ته و چې خامخا بس لومبه دا ډیکلیئر کوم واضح هم با چې دا اس شی دی بی شی دی سی شی دی او دا کوم ځای کې سٹور کیږي उसको से फॉर एग्जांपल थोड़ा डिटेल सर तौर पर नशा मतली नजर तौर पर भी इम्प्लिसिट मेथड तौर पर इस्तेमाल का इम्प्लिसिट मेथड मा सर से इम्प्लिसिट मेथड मा सर दादे जो दूरी कम च a = 90 b = say for example 90 c = a + b दा सिस्टम को और जो दम च मात msg बॉक्स रा तो खाया रिजल्ट मसावी जो कोम एंड c दा तरह का बास وګوره چې کله صدا رن کما او ګوره چرنه کما دا اتوماتیکلی انسر راکی 180 اوس میموري ته پته نشته دی د کمپیوټر پروګرامینګ میموري دی د کمپایلر میموري ته پته نشته کمپایلر ته پته نشته کمپایلر اصل کې څه شی دی کمپایلر دا اصل کې یو پروسیسر دی کمپایلر از ا پروسیسر چې دې څه کوي اټ پروسیس د هول کوډ and make an object code etc वगैरह वगैरह उस याद साथे उस कंपाइलर का पता नहीं कि दा ऐसे शेड बी दास शेड ये तो मुंगा असल किसी भी इशू ये था implicit declaration बता सकते ये तो मुंगा सिविल इशू implicit declaration तासो न सबा सो तपोस कुरिशी कि दा कोड चकल मुंगा लिखु न दागे सो तरीके दे दो तरीके है वरता सो बरागे इस्तिलाह ज़हन तरावले वाज़िह लो तमुंग डिक्लेरेशन वाई और इम्प्लिसिट वाई गैर ज़रूरी चिमुंग दा न वाई मेमोरी ता चुमान दा एम वाला और दा बी में स्टोर का दा एम माना वाला और दा बी में स्टोर का वगैरह वगैरह लो दे तमुंगा इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन होते भी दिशो एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन होते भी दिखेगी What do you mean by explicit declaration? Explicit declaration दादी जितास दिसे कि वो तोड़ी के ची option explicit वही खामखा बतास द कंप्यूटर मेमोरी तवाए या दी प्रोग्राम मेमोरी तवाए जिता S होते 90 से दी B होते 90 से दी C होते A + B से जास और शिकल मां से दे से नदारन कमा दी माली यो एरर बरा तरह की variable not defined दे तमुको variable वक्त भी लेओ कना नमा दे बत विदा variable सना पेचना मा sorry विदा मा के जना शंपोत ले زکته چې ما ته دا دی اوخه نو زه به دام سټور کوم او دا ټول کارونه به تعالی زو کوم نو زه به دې ځکه سو کوم زم چې خزر سي شو دا ایمانا انټیجر واخله انټیجر وی نمبر تا دوی کوم چې dim as انټیجر دا ایمانا as انټیجر واخله dim وی ډایمنشن تا ډایمنشن ته بګو ته کول ته ویل شي زه ته وایم دی ویریبل تا چې به دا 90 مان واخله دی ویریبل
درته ویم چې دا 90 ویلیو په دې میموري کې سٹور کا دا هغه لپاره چې کوم موږ وایو کنه بھائی ټیک دس ویلیو اینڈ سٹور ان دا دا هغه لپاره موږ کمپیوټر سره چې کوم خبرې کوو موږ وایو ا ایز انټیجر معنا وا ا ایز انټیجر واخله ځکه چې آی تمام 90 ویلیو ساين کړی دا تاسو وګورئ کنه چې کله تاسو ا ایز انټیجر مطلب موږ سره دا دی چې بھائی دا ا ایز انټیجر مطلب دا چې د ا تبس انټیجر ویلیو پاس کوم سبا چې تاسو سره دا اوس تاسو سره دا جمع شي نصیب تاسو سره صدر کوي 180 انسر باندې درکې 180 انسر درکې کنه نو مطلب دا چې دا مې انټیجر کې ما سره کنه نو مطلب دا چې تا ا تم انټیجر پاس کړی دی او تا بی تم انټیجر پاس کړی دی انټیجر وی نمبر تا پدې پلیز ځان پیری تاسو او دا نه پس کزه بیان کما ما دوی دا بل بیم سره پیژنم ته ټیک شو بیم بی ایز انټیجر ما واخلا دا معنی انټیجر واخلا او کبیرن کم دې سره نو بیا ما دوی چې سوري دا بل سیم سره پیژنم رزم بس دا سیم واخلا معنا او سٹورې کراته دې غسه کې او شکل تاسو رن کې دې سره نو ما ته اثر 180 اتوماتیکلی راته راک you see show now you can click on it بالکل ساده کار وی ټیک دی سیګه چې تاسو په سی کې وی ایټ ا دا قسم سره د طریقې ځان لګا دا ټول تاسو په بل میتھډ استعمالول شي ام دا a b c as integer دا څه ول ورکا آسان روان تاسو واسطه شي او که تاسو دا څه لکوي ام a b c ډیر زبردست اس واخلا از ویریانت واخلا ځکه ما ته پته لګي چې دا ویریانت څه شي دی دا خزانه ده اصل کې ما سره ویریانت دا ما سره خزانه ده د چا دا انټیجر پلس د سټرینګ پلس د بولین وغیرہ وغیرہ ان لوت نو چې کله ته بیا دې ته ګوري چې ا تکله 90 دا واخلي نو دې ته انټیجر واخلي د خزانه انټیجر وباسي دا والا ایز انټیجر ما دا هر څه ویریانت تو سپارل ما یو سبا دا ځان کومه او زه دا ا تس ویلیو پاس کومه نو زه هم ویریانت ته پېښو کمپایلر پېښه ما دې ځانو است په دې کې یاد ساتئ دې کمپایلر څخه کې تاسو ته آیډیا درکما سبا تاسو په دې کې څه کرای کوي شي دا باندې څو پروجیکټ نه جوړیږي بلکې ګوري چې آیا دا که سونه امیننت پرومیننت پروګرامینګ کې اوس زه ویریانت ما ته پېښه او ستا کمپایلر پېښه تاسو دا یو بل سره تصل کې اوسېږي هم کمپایلر هم ویریانت ډیټا چې کله الته کې اګه تور کې سیف فار ایگزامپل ټیکسټ ا بي سي وتور کې نو دې د سټرینګ راوالي هغه ته ساين چې ته اګه سیف فار ایگزامپل یس اور نو ورکې نو دې اتوماتیکلی هغه نه بولی راځي دا ورکې کته سیف فار ایگزامپل ا ته سیف فار ایگزامپل 90 پاس کې دا هغه سو تور کې انټیجر وتور سو سمپل اٹ از ټو پروګرام مطلب دا چې څه انټیجر او string او دا ټول ځان سره یاد ساتما بس یو ویریانت ځان سره یاد وساتئ او چې کله ویریانت ځان سره یاد وساتئ نو مطلب دا چې تاسو را ټایپ صحیح طریقې سره هغه پیجن او هغه اصلي مثال تاسو را درکړم یو کس د کلاس په سه فار ایگزامپل یو ځل راغی اټس اوکے راغی ډزنټ میټر ما تاسو کو نک دا امپلیسیټ دی یو کس راغی ما تاسو کو هوز دیس دا پاسي کله ما سنوي زما کس انون بایما دته ایکسپلیسټ ما تاسو کاسل کې پای چې زه او په جنم داکس رضاته يم چې د ما ته سر ډیم ا اس انټیجر I'm the guest of this person oh this is not of course ما خبر دي خدای ته مختلف کړي تاسو ته نو میموری ته بیچاره وہ تو کچھ بھی نہیں جانتا اور سننے پیجنی so what's going on سکیږي ما سره so this is a very logical but تاسو په دې باندې خامخا ځان because you have to learn it اوس راځي یو بل فنکشن استعمالو چې آیت انپوټ باکس وته ویل شي دا چې کله نه کینو بس ډایرکټ یو سالید ریزلټ درکې پدې کې مطلب پدې یو سره وته کې هڅه تغیرات او چینجز هم نشي راوستي او تاسو سبل څه ویلیو وته ورکول شي په دا غیر په اړه څه کومه زبر ډیزاین تراشم دي سینا I gotta come to design او په ډیزاین کې دلته یو بل میتھډ وته ساين زه کوم چې وی معنی او انپوټ واخلي او هغه انپوټ بیا څه کی معنا هغه معنی کیلکولیټ کی بس انپوټ مطلب دا دی چې پرننګ حالت کې چې کله زه کلیک کم په دی باندې چې ماته انپوټ راکې بیا یو بل انپوټ راکې او بیا راته جمع کی لکه څنګه چې تاسو سکین اف ویلو تاسو سی او سن ویلو سن سی آی ان
نو ګورئ لکه سیم هیر زه رائټ کلیک کوم دې زنه بلډ ایونت ته کوډ بلډر تراشه او دا دې زنه اوکې کې ما تاسو ته پرون بار بار ویلو چې کوډ به همیشه د پاره د پرایویټ سب او د اینډ سب ترمنځ وکوي اصل نه چې تاسو د پرایویټ سب نه پره او د اینډ سب نه لاندې کړو یاد ساتئ دا کوډ بیا تاسو سره صحیح طریقې سره کار نه کوي نو ګورئ که چېرته دا کوډینګ زه کومه نو زه به راشم دې ځای کې زه به ولیکم چې ډیم اے ایز انټیجر a comma b comma c as integer ما دا څه واغستل یو درې variables مې واغستل as variant ما غستې شم دا څه as variant اگر کوم چې a equal to input box د input value واغستو د پاره input مطلب دا چې تاسو value وته type کی اگر کوم چې say enter your first value او بیا ډبل کوټس اگر چې فرست ویلیو زتا اوس په دې لک په کما چې دا ولې سلی کما یا ساته دا انپټ باکس زموږ لپاره یو فنکشن دی this is دا انپټ باکس چې کوم دی دا موږ سره this is a function ٹھیک ہے نا دا موږ سره یو فنکشن دی او دا هغه ما سره ټیکسټ دی د پرومپټ وته ویلی شي ټیکسټ او دا هغه ما سره ټایټل دی ټایټل لکه څنګه چې تاسو له یو میسج څخه غلط درکې کنا یا وره دا هغه ټایټل دی او دا هغه پرومپټ د پرومپټ یا وته ټیکسټ ویل کیږي نو دا به غلط اتوماتیکلی ماست this both will come there نو ګورئ چې کله تاسو اسې رن کې چې سوي دتا مزه به رن کما او ما کسیس به تاسو درکې کم چې ماته واستو دی the first value as a title rala or the enter first value as a sarala as a prompt prompt माना the message or कुछ लिखल होते बिलिश दराशो बोले देसे ना वापस right click build event दराशो अगर कोम जैसे for example b equal to input box enter your second value etc no go to the second value ma as an input wata warko और अगर कोम जैसे c equal to val into a plus val into b और बे आगे ना फर्स्ट कम द img box result अगर तासो बस c वता warka दास no मतलब में दादे tools तरह से options था that text पर select small comma so let me 16 make the size of it no अगर तास programming की बता सुधा सी कवे no अगर माध्यम से input वागस्तल और दाबो सरंतम दे सेना so go back and run it input calculation so कम जैसे 123 okay कर दे सेना 45 something okay कर देता आंसर बता सुधा ऑटोमेटिकली दर की देता तो अगर दाना सोने इसी तरीके से कचरे तासु यो प्रोग्राम क्लास में लेकर सिंह चे इनपुट न तासु यो प्रोग्राम पूरी के क्लास के अगर तासु देश या तराशा और देश न अगर दिल के वे बलदा जो का say for example open program सोना simple जबराशम राइट पर क्लिक कमा build event तबराशम कोड बिल्डर ता और दा वजो के कंपास दागे ना बात चकम दे अगर जबरदस्त के I should use some sort of things here जब कम चिट्टेम से PRG path या whatever तो देश ने any text का स्टेशन PRG path समायो variable name दे program path as variant तासो स्टेशन any other variable वाले दिलता ठीक है ना तो जब तासो variable दा path तपार शो और them PRG name as variant शुमासरा यो program name शो और यो दागे path शो अवल बनाही नुमरा वाली और जिन्नू नवाल दी बात पर सुकर जो प्रोग्राम मत ओपन क्यों मत हुई चवाखला दैट इज नो पूरे जोर को च पीआरजी 5 कम दे इक्वल टू जब तो सोर कमा या पीआरजी नेम जब कम च इनपुट बॉक्स यो एंटर योर प्रोग्राम नेम कमा पीआरजी नेम एटसेट्रा और दागे ना बात च कम दे पीआरजी पाथ आएगा para सोका दागे ले पारी यो कमांड इस्तेमालेगी चाहे तुम शेल बतावाई ना सूख दे बिल्कुल गलत थे चिकरा गलत दे बताना ऑटोमेटिकली ओकरा एरर बरस उधर के सो वी ए उली के टोन नगर सी कंट्रोल स्पेस बार हुआ ठीक है ना नो शेल या साथे द शेल बारे की तासो लग मालूमात दर कम शेल इज अ function which is used
which is used to open a program etc. यो प्रोग्राम खलासों के लपार ज़्यादा कर इस्तेमाली की जगरम तासर तमख के दा apostrophe लग गए कना तो automatically दा व्याकार न की दा दीता लकान नदल तो खुनसा होता भी कना दा बस कार न की गया it doesn't work दा comments दिमाग सरा दा कदे ने दा लड़ गया बदल गोर दी एरर दर की ज़ादम जब शेल अगर तो दज़र कुम जिससे for example भाई तो चरतराशा उमल तक के कंपार्ट चिकम दे आगा फॉलो का कम जितासर PRG नेम के दे कामा वी बी नॉर्मल फोकस मतलब दादे चपदी स्क्रीन एमा तो खोर करा से रह करा ताकब कनेक्ट तासो प्रोग्राम खलास करे जे लग एक्सेल तासो खलास को वदा तासो पदी स्क्रीन मा दे खुशी कना ये तो वी बी नॉर्मल फोकस होते बीच ये तस्वीर कीगी वी बी नॉर्मल फोकस लोगों जबरदस्त सेव कमा और दा बदी से रन कम दलता जो कलम ओपन प्रोग्राम नुम वर्कम से फॉर एग्जांपल एक्सेल एंटर का ऑटोमेटिकली मासरा बदा क्लास और से फॉर एग्जांपल ओपन जरकुम जिससे कैल्क जो कले एंटर कमा मतलब ऑटोमेटिकली कैलकुलेटर रहता रहा या से फॉर एग्जांपल व्हेन वर्ड एंटर का बतासरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बता क्लास की या दे जरा ओपन प्रोग्राम से नोटपैड एटसेट्रा नोटपैड नो बता सो वर्क के ऑटोमेटिकली नोटपैड बता सो तरह की कता सो गलत पर कबिया बसी या बदे कम दे एरर करके डिबग फाइल नॉट फाउंड दा एरर न दे ये तो एरर न हुई असल के फिर ये तमंगा एरर रूटीन होती है और देर पर अखपे तरीका दादा चकरम तासर यो मुश्किल राशि लगागे लपार यो स्टेटमेंट दे ऑन एरर चकल एरर राशि रिज्यूम नेक्स्ट डे का चकल एरर राशि बस वक्त के दाशा आगे जवाब जाएगी देना नहीं है हाँ चकल एरर राशि मख के जबस या मोदरे लोगों ने एरर रागले दे तो जका we can see here really simple लोगों ने चकल एरर राशि गलत तुम तौर के बदियारो सवई ना चुप में कमाई चुप लोगों ने जनों एक्सेल वर्क करता सो ऑटोमेटिकली वो से फॉर एग्जांपल सो गलत नुम वर्क सो ये बेचारा आगे जाकर कहता है कंपाइलर से उसने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं है कंपाइलर तो हुई वे तो हमारा सने दिला करे अल द एरर 10 रमिलोशो चुका जरूर हो जाएगा हो रहा है अल द स्टेटमेंट डिफाइन कर दे अगर आप पर से दे ना कर दे और रिज्यूम नेक्स्ट नहीं एक मसल के लिए तो ये कंपाइलर को कुछ भी नहीं छोड़ता कंपाइलर बेचारा चिकम दे एरर पैसेंजर एरर भी ना डायरेक्ट जरूर चिकम दे सही आओ बस say for example तासो एक ना the student दी दास राशि तो जो सर पास भी कब बोले तो मैं तब पढ़ लगा था मैं तो मैं तेरा कंपाइलर नहीं हूँ अच्छा सुदाम सोकर द बेसिक स्टेप्स थी तासो पर स्टेप्स बांध से और तासो प्रोग्राम डिजाइन करें उस पर आजू प्रोग्रामिंग सेक्शन था अगेन दा वो जमूंगा जनरल प्रोग्रामिंग खबरें भी तासो पेजन दे चाहे प्रोग्रामिंग सिंगर की गी दाई कम तरीका दा क्योंकि दा कोर्स टाइम डेट कम दे तासो तो स्लाइटली डिफरेंट तरीके तखीमा एसडी इन्फो तराजमा उसो करे दा सोना बटन च तासो जोड़ करे दे दा पुरन तासो प्रोफेसर बांध जोड़ करे दे खलास ठीक है ना तो तासो पुरन पा विजिट बांध जोड़ करे दे उस पे कोडिंग बांध जोड़ राइट क्लिक का और देना का से फॉर एग्जांपल ऐड तो राइट क्लिक का बिल्ड इवेंट तराशा कोड बिल्डर और दा ओके करी से ठीक है या सो करी से कि तो का पदे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के ये द कोड्स खजाना दा चाहे तो डू सिमडी वतवीली की किसकी बाजा बज रही है यो कमांड चाहे तमुंगा डू सिमडी वतवई आगे तमुंगा वायु खजाना दा कमांडुनो खजाना वक्तों के पेगा आओ चिकला स्तासो कमांड पकारीगी नो पसंदे ने राख ले गेट इट आसान
ख्याल करे मारम बकी नहीं चीज़ खजाने के हाँ बल्कि कुछ एरर ना बस मालूम चले बेगा सुजादेव जब इमाम सूका एडिंग रिकॉर्ड दाको माते कसुई तो खबर में डू सिमडी तो वर्ज़ करना नो डू सिमडी दा खजाने का बसर सिंगल रखे बलौकते सरा या चर्च से गो टू रिकॉर्ड था गो टू रिकॉर्ड किससे के डबल कॉमा इससे क्या बके जेम ऐसी न्यू रिकॉर्ड तेरा खलामा न्यू रिकॉर्ड पैकेट कोमा आसान सी बातें हैं इसको समझना चाहिए लेकिन उसको स्विच दे क्लास पर तुमसे क्या लगा क्लास के ये रहा कस्ट क्लास है रूपास बीन डिलीट को से क्या लगा दे क्लास तो बोले ना सरस मां एडमिशन कर देनो ऐड में कब या योकस स्टाफ डायरेक्टर राशि योकस पर गोरम सर्चिंग पर गई नुडू सिमडी तक वो टू सिमडी ठीक है और वो जन सर्च करेगा जो भी करेगा जो भी उस जमीन को क्लास में टू सिमडी खुदा देगा ना स्टाफ छोटा पतला सा टू सिमडी आ जाओ रिकॉर्ड टास्क दिस एन एड कोलेशन और बस सिंपल दा कोड्स दी तेरन का और मक कपड़ी कमांड चला कमकार को टक ऑटोमेटिकली एड रिकॉर्ड बस डिलीट रिकॉर्ड वगैरह वगैरह नेक्स्ट रिकॉर्ड्स आंसर याद साथे लोगों ने दीजिए कि तासो द नेक्स्ट रिकॉर्ड वाला सोना जबरदस्त तरीके से नेक्स्ट रिकॉर्ड रहा तरह का राइट क्लिक बिल्ड इवेंट कोड बिल्डर ओके कर दीजिए ना और तो हम सो कमाता क्या करना है भाई डू सिमडी गो टू रिकॉर्ड कामा ऐसी न्यू ना नेक्स्ट रिकॉर्ड नेक्स्ट आज भाई सोना रिकॉर्ड चिता सरी अब तो दा लोगों ने नेक्स्ट डस एरर आ गए और मातो विच सोरी तास तो मख के नशतले तास रो स्पेसिफिक रिकॉर्ड निश्ते दैट इज के व्हाट आर यू डूइंग दे द वजना दतरी त पत्ता ओलेगे द चाओ नेक्स्ट को आवाज खुद ही बेचारा सर दगा निश्ता नबिया बतासो एरर हैंडलर डिफाइन करे दिदास चिकन तास रस यो लैंग्वेज की गलती राशि तास और क्लियर करे कना उस पता मुझे से को बतागे द पारा एरर हैंडलर दे हैंडलर हुई रानीवुल की तारा एरर हैंडलर च कम दी रानीवुल की तासर की भी ऋषि मतलब होते हैं ऑन एरर गो टू एरर हैंडलर चक्कर एरर राशि एरर हैंडलर का राशा दस कारों का बस स्टॉप उधरे लेता एंड देन दसों का error underscore handler और सो कॉल्ता MSG box sorry no record found next कितनी आसान सी चीजें हैं भाई तो देन तमक के जा चकला रिकॉर्ड पैदा निशी नुरू में निस्बत से और तू आया सॉरी मक रिकॉर्ड निश तमक के मजा चकला मक के लानिश नु ब्यासु की ब्यादे डू सिमडी एंड देन गो टू रिकॉर्ड ऐसी फर्स्ट रिकॉर्ड दे वापस जंप की चक्कर आखिर रिकॉर्ड तराशी नो रिकॉर्ड नहीं नो चक्कर आखिर रिकॉर्ड तो ओके कि मैसेज टू की नो डज वापस भी असर पड़ा जंप कर दे उबे गुरु कोने का कर लो गुरु सर्च सकी वगैरह वगैरह ठीक है ना जबरन कम देता गोरे अलता ऑलरेडी मुझसे रिकॉर्ड्स दी जबरन कमा नेक्स्ट टाक सॉरी नो रिकॉर्ड फाउंड नेक्स्ट चलो के ध्यान असर तरह डूब की करते उसके साथ बातें करना है भाई कल प्रोग्रामिंग वाले पेशे बस अगर सिंपल खबर बोल दी तो बार हम वी आर कम्युनिकेटिंग विद कंप्यूटर हम कंप्यूटर से बातचीत कर रहे हैं ना खबर को दागे पक इंग्लिश की खबर को बाइक चमालेंगे इसी दागे ग्रामर दागे सेंटेंस दागे इस्तिलाहात से याद पकड़ दे दास कंप्यूटर से खबर कवे दागे हर इस्तिलाह बता याद रहे सोना जस्तासो डेर इस्तिलाहात और डेर हर याद और डेर मालूमात तबख कारपोरेश सोना जस्तास इस्तिलाहात अर्स कमी तवक्कल कारपोरेश दास योगरे तासो द प्रीवियस रिकॉर्ड द पारा तक से बटन स्टेशन ओगरे प्रीवियस रिकॉर्ड द पारा you can do previous record मतलब अगर right click build event तबराशे and then code builder और दा ओके करें से और come to do cmd dot go to record ac previous हाँ शातनाशा previous control space बार हुआ
وی سے بخبل درک آسان ہے دا سی اوپل ریکارڈ ایڈ کا واپس فرسٹ ریکارڈ یا لاسٹ ریکارڈ تلاشا نو ما سے اوپر رائٹ کلک build event code builder और क्या ओके करें से ना और तो लिखा do cmd.go to record ऐसी last record last दा से first वगैरह जो भी तो पदे तरीके से मुंगा दा कोडिंग को अगर सोना डेर कोडिंग पे टाइम को सोना का तरीके से अगर लाइक परफेक्ट लग ज्यादा दाखिल के मुझसे टोल कंबाइन शो गोरे चकला तासो फर्स्ट रिकॉर्ड की और लास्ट पाने क्लिक किया ऑटोमेटिकली आखिर नंबर रिकॉर्ड की और गोरे प्रीवियस रिकॉर्ड नो प्रीवियस दिमाग का एरर करके नो बाइक तासो होता स्टेटमेंट वाचवे नेक्स्ट रिकॉर्ड में नो को स्टेटमेंट चोरी देनो क्या दिमाग फर्स्ट करावे नो गोरे दिमाग एरर राखी नो दा एरर को जब क्लिक कम नो दिमाग एरर राखी नो तब आ स्टेटमेंट कम तासो दे के लगोले दे दा कॉपी करता एरर हैंडल कॉपी का दे के वते साइन का और दा से गोरे दा से दासो का da copy ka और दे माचा होता बस सिंपल दे देना एंड दा होता वाचा और दे यो कमांड ता सुना पाते शो दा कॉपी का दे देना और दे होते साइन का बस और दे सर द नेक्स्ट बदे बांधे सूली का प्रीवियस और दे बचर तलाशी दे बा लास्ट रिकॉर्ड का ऐसी लास्ट रिकॉर्ड सुना आसान खबरें दी लोगों ने पकम वक्त सोना कोडिंग तासु इस दका तासु में पेक लेने वाले तासु इस दका ना बकोर के तासु को रहे खां लोगों ने प्रीवियस लोगों ने नो रिकॉर्ड न दिया लोगों ने सोना से बड़े उस पर एरर नजर की दे लोगों ने सोना खतरे के साथ लोगों ने लास्ट रिकॉर्ड वगैरह हर से एड रिकॉर्ड उस तासु लास्ट नंबर बस लोगों ने तासु दा फॉर्म क्लोज कवे कना क्लोज मुको कना बच्चे क्लोज को बस दे दिया तो जकला क्लोज कोमा नो राइट क्लिक कर दे बिल्ड इवेंट तराशा कोड बिल्डर दा ओके कम सिंगल कोड बकम चाहता पता लगी शाबाश do cmd.go to record बस सिंपल do cmd उस रिकॉर्ड न कम फॉर्म क्लोज कम करो रिकॉर्ड से जमा का निश्चय न बस क्लोज है उस जमा रिकॉर्ड सरकार निश्चय यो कसली दरवाजा बंद करो जाकर शटर सरकार शो नहीं आसान भी क्लोज करते जाओ बस क्लोज करते जाओ हाँ जी डीबग कौन सी डीबग चुका मना डीबग का मतलब है किसी बग को फिर से बग करना यह मुश्किल हल्का हो लेकर डीबगिंग होती है